ښاغلی مفتي صاحب، ګل احمد ورور د کندهار ولایت څخه پیغام پرېښی دی او پوښتنه کړې ده. پوښتنه په دې ډول ده، وایي زه مریض وم، د ملا عملیات مې کړي وه، تقریبا 3 هفتې مې لمونځ نه و کړی ځکه چې ډاکټر منع کړی وم. نو دا لمونځونه اوس څنګه راوګرځوم؟ آیا ترتیب غواړي که نه؟ مهرباني وکړئ محترم مفتي صاحب که ورته جواب ووایاست. حامدا و مصلیا اما بعد، د محترم ورور د پوښتنې په جواب کې علماء کرام فرمایي که د قضایي لمونځونو تعداد تر 6 لمونځو واوښتی یا 6 لمونځو ته رسیدلی و، نو په دغه صورت کې د قضایي لمونځونو ترمنځ او د وقتي لمونځو ترمنځ کوم ترتیب چې دی هغه ساقطیږي. نو چې کله ترتیب ساقط سو، دغه لمونځ کوونکی اختیار لري چې هر وخت راګرځي او د وقتي لمانځه مخکې راګرځي یا د وقتي لمانځه څخه وروسته راګرځوي. لهذا په مسؤله صورت کې چې د قضا سوي لمونځونو تعداد دا تر 6 لمونځو اوښت دي، نو دغه شخص دته اختیار سته چې هر وخت راوګرځي او په د وقتي لمانځه مخکې یا د وقتي لمانځه وروسته راوګرځي، څه مشکل نه لري. رد المحتار جلد اول صفحه 588، حاشیه الطحطاوي جلد دوهم صفحه 401، مجمع الانهر جلد اول صفحه 115. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.